السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو یو ویډیو را ډاونلوډوو. هغه ویډیو د موزیک په شان باندې را ډاونلوډ کړو. یعنې دا چې زه غواړم له یوټیوب څخه یو ویډیو را ډاونلوډ کړم یا له هم بل ځای څخه ویډیو را ډاونلوډ کړم. زه نه غواړم چې د ویډیو را ډاونلوډ شي، ځکه چې ویډیو که را ډاونلوډ کېږي یو خو دا چې زیات ام بي خوري، او بل دا چې زه نه غواړم دا په موزیک، زه غواړم چې موزیک په ډول باندې دا را ډاونلوډ شي. یا هم یو موزیک د خلکو ویډیو ورسره ایښودلی ده، ته غواړې چې یوازې د موزیک یې ډاونلوډ شي او نور ویډیو سره زموږ کار نشته. او همداسې ځکه چې ویډیو باندې ام بیان هم زیاتې خوري او وخت هم زیات نیسي، او په داسې حال کې چې هغه ویډیو موږ ته په کار هم نه ده، هغه ویډیو موږ ته په کار نه ده، موږ ته موزیک په کار دی. یعنې دا چې له یوټیوب څخه یا هم له بل ځای څخه څنګه کولی شو یو ویډیو داسې را ډاونلوډ کړي چې د هغې یوازې موزیک را ډاونلوډ کړل شي او هغه ویډیو یې را ډاونلوډ نشي. د دې لپاره به تاسې لاړ شئ، هر ویډیو ډاونلوډر چې تاسو لرئ هغې ته به لاړ شئ. مثال په ډول باندې زه راځم ویډیو میټ ته، غواړم دلته یو ویډیو څنګه کړم را ډاونلوډ کړم. امازون شپمنټ پلان یو ویډیو غواړم چې را ډاونلوډ کړم. امازون شپمنټ پلان ښه، اوس دا ویډیو ده، زه غواړم چې دا را ډاونلوډ کړم. د دې ویډیو ماته یوازې د هغه راته پکار دی. دا زه نه غواړم دا ویډیو را ډاونلوډ شي، یوازې د دې ویډیو د اواز را ډاونلوډ شي یا هم موزیک را ډاونلوډ شي. د دې لپاره به تاسو څه وکړئ، تاسو په دې ډاونلوډ آپشن باندې به کلیک کړئ. تاسو دلته ګوره یو د موزیک آپشن درکوي او بل دلته چې دی MP4 یعنې ویډیو غواړئ په کوم کوالټي کې تاسو غواړئ، په 240 کوالټي، PHD او که یوازې په 380p کې. زه وایم چې نه، دا د موزیک په ډول ماته را ډاونلوډ کړئ. نو دا به تاسو څنګه کوئ، دلته په موزیک باندې به تاسو کلیک کړئ، دلته تاسو ولیدل موزیک، دې باندې به تاسو کلیک کړئ او وروسته له هغه نه به ډاونلوډ ووهئ. کله چې تاسو ډاونلوډ ووهئ هم به دا زر را ډاونلوډ شي، ځکه چې یوازې موزیک دی. نو تاسو دا وګورئ، دلته 20 MB دا 21 دقیقې دی، 20 MB، یعنې که چېرته موږ دا ویډیو را ډاونلوډ کړې وای شاید 1.5 MB وخت نیولی وای. نو په دې طریقه باندې دا که اوس را ډاونلوډ شي، دا یوازې موزیک را ډاونلوډ کېږي، هغه ویډیو نه ډاونلوډ کېږي. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې موزیک یا هم له ویډیو څخه یوازې هغه موزیک را ډاونلوډ کړئ او ویډیو را ډاونلوډ نه شي. په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل ځان ته او نورو ته هم همداسې راهنمایي وکړئ، تر څو دوی هم وکولی شي له کوم یوټیوب نه وي، له ګوګل نه وي، هر څه نه وي، دغه آپشنونه یې ورکړي اوسي، دوی کولی شي د موزیک په ډول باندې د ویډیو را ډاونلوډ کړي.